دا دین چې مونږ او تاسو سره رسیدلې دي نن چې زو ته په جمعات کې مونږ کو نن چې زو ته د مدرسې سبقونه وایو نن چې مونږ د لا اله الا الله اقرار کو نن چې مونږ خپل رب او خپل معبود پیژنو نو دا خو احسان د صحابه دی چې هغه نظریه او عقیده مونږ تر رسوله کم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کړ. زما معزز ورونو چرته صحابه سره د نفرت علامه پیدا نشي هر یو صحابي سره ما د زړه محبت ساتي انصار وی مهاجرین وی هر یو صحابي وی هغه سره با مینه کې احترام وکړي او د صحابه چې کوم اختلافات نو هغه اختلافات په خپل ځای باندې هغه اختلافات اجتهادي دي د صحابه اختلافات د اجتهادي دي او مجتهد په خپل مسله باندې چې کله اجتهاد کوي نو دا ګناهګار نه دی ثواب ورته ملاويږي موت ته تعلیم دادي چې زو ته د صحابه سره مینه ساتو احترام به د صحابه کو دین را رسول دی او ناس دا هغه شخصیت ته دی دا هغه شخصیت په درس کې ناس سي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وجه باندې زما معززو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي یوزل رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوی په دروازه باندې خپکه خودله عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی ته تشریف راوړو ابو بکر عمر ور سره یو طرف ته ابو بکر دی بل طرف ته عمر فاروق دی رضی الله عنه خیلاسی دا ابو بکر صدیق سره نیولې دی غسلاسی دا عمر فاروق سره نیولې دی او دې دور کې او دې سټایل کې او دې طرز او طریقه کې سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوی په دروازه قدم کېښود تو وای دا څومره ښه هیئت دی یو طرف ته ابو بکر بل طرف ته عمر فاروق او میز کې سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او لاسونه نیولې دي او دروازې باندې قدم کې خود مسجد نبوی ته داخل شو او نبی علیہ السلام ته صحابه او قتل نا صحابه عمر او ابو بکر صدیق د نبی علیہ السلام سره په دې هیئت باندې را روان دي صحابه ورته خیال وکړو خوشاله شو صحابه نو دې دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل هاکذا نبعث یوم القیامه دا څنګه چې تاسو مونږ وینئ دا څنګه چې تاسو مونږ وینئ زما خې سیټ ته ابو بکر صدیق دی او ګس سیټ ته عمر فاروق دی او تاسو مونږ وینئ چې لاسونه د یو بل سره نیولې دي او د جمعات په دروازه باندې را داخل شو هاکذا نبعث یوم القیامه د قیامت پرز باندې بمداسې مونږ را رواني میدان حشر ته چې مونږ راځو خسر ته ابو بکر غسر ته عمر فاروق او مونږ برازو میدان حشر ته څومره ښه نظاره ویده یوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو کتل مسکے شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکے شو ابو بکر صدیق توئی انت صاحبی علی الحوض وانت صاحبی فی الغار نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ابو بکر تو کتل نو مسکے شو بخندا باندې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر ته خوشاله شو دې زکه ورته خواندل او نبی علیہ السلام د خپل مسکراهټ نه بعد وای اے
अबू बकर अंत साहिबी अलल हौजी, ए अबू बकर तो जमा दोस्ती, अंत साहिबी तो जमा दोस्ती हौज कौसर बानी उम्मती मुस्लिमत चिकल क़यामत पोरस बानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द हौज कौसर उबोर कई ख्वा के में दोस्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अलान पदी वजह वर्ता नबी अलैहिस्सलाम फरमाई अंत साहिबी अलल हौजी तजमा मलगरे पे हौज कौसर बानी। अब या वर्ता मुस्कुराहट की हुई अबू बकर अंत साहिबी फिल गारी तो खुजमा दोस्त से बगार हेरा के गार हेरा के टोल सुहाबों की सिर्फ और सिर्फ मलगरतिया बगार हेरा की द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगा अबू बकर सिद्दीक करेवा और हुक्म द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बानी कि तब जमा दोस्त से द हिजरत पदी वजबानी अबू बकर त नबी अलैहिस्सलाम फरमाई कि तखो जमा दोस्त से द गार सोर आलतरी मा सरा वक़्त तेर करे